سلامونه عصمت علي اخون یم د تیر په سیر په شانته نن هم یو په مهم موضوع باندې تاسو سره بحث کول غواړم خبرې در سره کول غواړم او هغه دا چې اختر را نږدې دی روژه په ختمېدو ده څلېرویشت روژې وشولې او دغه یو څو روژې نورې پاتې دي او بیا اختر دی او د اختر په خوشحالیانو کې که تاسو فکر وکئ نو مونږه کشرۍ طبقه چې ده زموږ کشران چې دي د کشرانو سره سره داسې زلمي یا مشران پکې هم په دې کې بیا برخه اخلي هوایي فایرینګ او پټاخۍ ډزول نو دغه یو طرف ته زیان دی د ژوند او بل طرف ته د دغې پټاخو او ډزو د وجې نه زموږ په کورونو کې داسې مریضان شته دی چې هغوی ته ډېر لوی تکلیف رسي زیاتره مریضان د بلډ پریشر د شوګر او داسې نور مرضونه داسې دي چې موږ د یو دور نه تیر شوي او هغه دور داسې و چې هغې زموږ په لاشعور کې هغه څیزونه لا تر اوسه پورې نقش دي نو د ډز ډومبق د وجې نه زموږ خلکو ته بیا لوی تکلیف رسي کوشش وکړئ په خپلو ماشومانو باندې هغوی ته نصیحتونه وکړئ او په خپل چاپېرچل باندې نظر وساتئ چې د اختر خوشحالیانې چې دي هغه داسې نه چې هغه زموږ د خفګان باعث جوړ شي خپل ماشومان خپل کشران او خپل زلمي د هوایي فایرینګ او د ډزو ډومبقو نه منع کوئ او خپلې خوشحالیانې په صحیح طریقه باندې ونمانځئ مننه